السلام علیکم ګران خو ملګرو زه خان د ټیکنیکل خان چینل څخه ګران ملګرو په همدا وړي کې یو بل د مهمه ترکه تخامه د حسابي چې له حسابي اکاونټ کې تاسو سره پیسې وي تاسو څنګه کولای شئ چې بل موبایل ته یا خپل موبایل ته ایزولوټ کړئ هغه ایزولوټ کې به تاسو ته کمیشن هم پاتې شي لکه نور کسان چې ایزولوټ کوي تاسو له حسابي څخه هم ایزولوټ کولای شئ دا ترکه د ټول سټپ بای سټپ خایم یعنی نور کسان چې حساب هغه ایزولوټ کوي نو تاسو خپل حساب څخه هم ایزولوټ کولای شئ صرف تاسو حساب کې څو لري پیسې ولري که تاسو پیسې نه لرئ مونږ هم درته لګو یا تاسو له حساب اکاونټ یا څنګه تاسو غلطه هم درته لګي تاسو هر شماري هر شبکې ته تاسو ایزولوټ کولای شئ نو پر همدغه وړي زه درته همدغه طریقه خامش تاسو ټول شبکو ته له حساب څخه څنګه ایزولوټ کولای شئ چې هغه ایزولوټ کې به تاسو ته کمیشن هم پاتې کیږي نو ملګرو زه راځم پر سیده پر ویډیو فایل کوم مخکې د دې ویډیو باندې فایل وکم زما یوټیوب چینل کوم سبسکرایب کړئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب ویډیو ته در سره لایک ورکړئ تاسو برابر حساب اکاونټ برخلاص کړئ درته ټول سټپ بای سټپ طریقه خامش تاسو بل شماري ته هر شماري چې وایي ایزولوټ څنګه وکړئ تاسو کمیشن څنګه کې پاتې شي نو درته ټول طریقه خایم اول زره زما مو حساب کې پیسې ګورم څومره پیسې پکې تاسو باندې کلیک وکړئ یو سل 2 افغانۍ پکې کیږي بیا تاسو ملګرو راشي داسې کې تاسو دا کمیشن وګورئ تاسو اول ځای څخه امتیاز وګورئ موږ کمیشن راکړي دا امتیاز باندې تاسو کلیک وکړئ چې مثلا څومره امتیازونه دي مثلا ټوټل ملګرو وته افغانۍ دي دا ماته په ایزولوټ کې پاتې شوی دي چې ما خلکو ته ایزولوټ کړی دی ټوټل وته تاسو لګورئ وګورئ ځکه مې پیسې ایزولوټ کوم تاسو به وګورئ چې دا به څو تر رسیدي بیا تاسو راشي ملګرو موږ ته کوم کمیشن پاتې کیږي تاسو هم کمیشن هم پاتې کیږي بیا راشي د لګولو بټن باندې کلیک وکړئ کله چې لګولو بټن باندې کلیک وکړئ دا خو ټول هغه دي چې تاسو له حساب نه حساب ته لګي د نور دغه انلاین اکاونټونه دي خو دا کې به دغه یو چې د ملګرو لاندې دغه یو چې د دغه سایت ته تاسو یو موبایل نه بل شماري ته تاسو لګلای شئ پر همدا بټن باندې تاسو کلیک وکړئ د موبایل کله چې تاسو ور باندې کلیک وکړئ دا ځکه د اول خانه کې تاسو څو وکړئ په اول خانه کې پر همدا ځکه تاسو د پیسو تعداد ولکې څومره پیسې ایزولوټ کوئ زه به د پیسو تعداد ولکم 500 افغانۍ ایزولوټ کوم بیا داس کې همغه شمیره ولکې چې کومه تاسو شمیره یعنی تاسو پیسې وته لګي داس کې شمیره ولکې چې ورته شمیره لیکم نو شمیره به ورته ولیکم نو شمیره مې هم ورته ولیکله تاسو کتلی شئ زما هم شمیره هم مې ورته ولیکله 500 افغانۍ زه لګم ماته کمیشن هم پاتې کېږي هغه کس به ماته 500 افغانۍ راکوي او دته به رسېږي 45 افغانۍ ځکه 15 افغانۍ خو دستګي ولا کټ کوي ماته په هغه کې ماته هم کمیشن پاتې کېږي لکه د ایزولوټ ولاته چې کوم کمیشن پاتې کېږي تاسو د نور تاسو پر همدا ځای کې د نور شبکې کې تاسو ما دغه ایزولوټ کړی دی نو بیا تاسو ملګرو راشئ د ورسته ته تشریح کوم بیا راشئ پر مخ ولاړ شئ پر همدا ځای باندې باندې تاسو کلیک وکړئ کله چې باندې کلیک وکړئ تاسو دغه مکمله صفحه بیا درته راوړي د پیسو کچا تعداد کومه مخابراتي شبکه د اتصالات شبکه د نو دغه ته زلګم تاسو باندې تایید باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته پین کوډ غواړي چې تاسو خپل پین کوډ ورکړئ پین کوډ ورکوم خپل پین کوډ به هم ورکړم نو خپل پین کوډ مشکل ورکړو نو اوس به په تایید بټن باندې کلیک وکړم کله چې تایید شونه پیسې به څنګه شو ورته ورسیږي نو دلته تاسو کتل شئ پر همدغه صفحه باندې سمدا باندې کلیک وکړئ دا چې تاسو پروسه څړولې په زیر خط کې تاسو کتل شئ دا شاید کوم دی دا پیسې ورته نه درسلې کله چې دا گرین شي بلوت یلو څخه وخت دا رنګ یلو کې دی کله چې د یلو څخه وخت خامل ګټه تاسو کتل شئ نو پیسې څنګه شو ورته ورسیدي د یلو رنګ څخه وخت شین رنګ ته پیسې څنګه شو ورته ورسیدي نو هم ورکو څومره کمیشن ورکړ نو میسجونه تاسو کتل شئ میسجونه کې ماته 500 افغانۍ مې وایي چې تا لګلې دي تاسو میسجونه کې کتل شئ دبل میسج کې به موږ ته ویلي دي چې تاسو څنګه کړئ شئ نو دبل میسج کې تل دي تاسو څومره کمیشن درکړئ تاسو د ځکه کتل شئ چې 1.8 یعنی 1 افغانۍ 8 کمیشن مې درکړی دا ایزولوټ ما کړی د کوم شبکو ته ما ایزولوټ کړی د 500 افغانۍ ایزولوټ مې کړی 500 افغانۍ 500 افغانۍ 100 افغانۍ 500 افغانۍ ایزولوټ ما کړی د چې ماته په هر یو کې یعنی 500 افغانۍ کې ماته 1.8 کمیشن راکوي نو ایزولوټ پاتې شو زه سره خپل د کارت څومره پیسې پکې پاتې شو 102 افغانۍ 102 یا کې 102 درغله خاص 102 درغله خپل امتیاز کې سمدته 15 افغانۍ ورسېده د مت روکي 500 افغانۍ لکه ایزولوټ څنګه کوي زه خپل لازم امتیاز ګورم اول وته اوس به څو شي نه شاده شپته ځکه ماته په 500 افغانۍ کې ماته 1 افغانۍ 80 سنت راکوي نو تاسو کتل شئ ماته همدا ځای کې تاسو بټن باندې کلیک وکړئ تاسو کتل شئ چې ماته په هر یو نه ماته کمیشن کې راکړي دي ټوټل څومره کېږي ټوټل 1.8 یعنی 9.8 افغانۍ سره شوی او ماته په هر یو نه ماته څومره راکړي دي تاسو کتل شئ چې ما 500 افغانۍ ایزولوټ کړې 1.8 راکړي دا غول وارو ځکه 1.8 بیا 1.8 راکړي ټوټل 3.6 پیسې شو بیا 1.8 راکړي ټوټل 1.4 شو بیا ما 100 افغانۍ ایزولوټ کړې 3.6 راکړي نو ټوټل څومره شوی وته افغانۍ بیا اوس ما 500 افغانۍ ولګلې دي څلا شبکې ته 1.8 سنت راکړل خو ماته ټول څومره پیسې 9.8 افغانۍ نو دا چې کله تاسو لګوي خپل اکاونټ ته بیا تاسو لګوي تاسو ویل دي امتیازونه راوړل امتیازونه بیرته خپل راوړل تاسو نشئ کولای چې خپل امتیازونه نقد کړئ ځکه چې امتیازونه مې 500 څخه کم چې 500 افغانۍ نه وي تاسو ویډرا کولای هم نشئ یعنی بل څه ته به ایزولوټ نشئ کولای خالص دا څنګه چې 500 افغانۍ شي تاسو څنګه کولای شئ بیا ویډرا کولای شئ نو په دغه طریقه تاسو څنګه کولای شئ کسان ته ایزولوټ له حسابه هم کولای شئ کمیشن هم درکې په 0 افغانۍ کې 2 افغانۍ درکې په 0 افغانۍ کې ایزولوټ ولاته هم 1.3 ایزولوټ ولاته هم پکې پاتې کېږي تاسو هم له حسابه څخه کولای شئ نو مګر په دغه طریقه تاسو کولای شئ چې له حسابه څخه پیسې ایزولوټ وکړئ نو کوم خوشاله ویډیو لایک ډسکرپشن کې زما د یوټیوب او د واتس اپ ګروپونه شته هم راشئ او کوم خوښ لایک او کمنټ حتما پر وکړئ مننه